بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په ننني لیکچر کې موږ دا وایو چې موږ څنګه کولی شو د آنلاین تذکرې ته یا الکترونیکي تذکرې ته موږ آنلاین ثبت نام وکړو. نن راځو ګوګل کروم ته راځو او په ګوګل کروم کې موږ دلته دا ټایپ کوو چې nida.nsia.gov.afg. دا هغه لینک دی دا چې کله موږ په ګوګل کروم کې سرچ کوو نو موږ ته به دا راشي. کله چې دا راغی تاسو په دې باندې کلیک کړئ. تاسو چې کله کلیک کړئ تاسو ته به دغه صفحه راشي. نو په دغه صفحه کې به تاسو څنګه وکړئ، مهرباني وکړئ ژبه وټاکئ. تاسو کومه ژبه ټاکئ سیده لطفاً زبان را انتخاب کنید. تاسو پښتو ټاکئ او که دري ټاکئ. کومه ژبه باندې تاسو ښه پوهېږئ هغه ژبه تاسو وټاکئ. زه راځم پښتو وهم. کله چې ما پښتو ووهله پښتو ژبه مې کلیک کړ نو ماته به دغه پاڼه راشي. د نوې تذکرې غوښتنه اړین ټکي. دغه اړین ټکي به تاسو مکمل ولولئ سیده چې دې کې څه شی دی. که زه اوس دا لولم نو دا ویډیو ډېر زیات اوږدېږي سیده. نو راځو دلته د نوې الکترونیکي تذکرې فورمه سیده. بیا دویم ټکی لیکلی د نابشپړه شوي فورم دوام. یعنی که تاسو نوې الکترونیکي تذکره اخلئ نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. که تاسو نه ثبت نام په نیمه کې پاتې شوي وي نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. دلته لیکلي د نابشپړ شوي فورم دوام. که تاسو د الکترونیکي تذکرې غوښتنلیک تعقیب معنا تاسو کوم غوښتنلیک لیږلی دی او تاسو غواړئ چې هغه تعقیب کړئ نو تاسو د دې لارې کولی شئ. او اخرنی سټپ دی د فورم پرنټ. معنا که تاسو کوم فورم ډک کړی دی او تاسو غواړئ چې هغه پرنټ کړئ نو دې ځینې کولی شئ. په دې نه پس به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې باندې چې کلیک کړئ دې ته به لږ صبر کوئ. ما په دې بل پیج کې تیار کلو کړی زه به دې ته راشم چې وخت ونیسي. تاسو ته به تاسو چې کله کلیک کړئ تاسو ته به دغه پیج کلو شي. چې دغه پیج کله کلو شي نو تاسو به راشئ لاندې دلته لیکلي د کورنۍ له مشر سره تړاو. به دلته به راشي ولیکئ نوم. فرض مثال زما نوم صمیم. پښتو ته به وواړئ ولیکئ چې صمیم. اوکې زما نوم صمیم دی. تخلص څه دی؟ تخلص ساحل. د پلار نوم خیر محمد. د پلار تخلص ورته ولیکئ چې هر څه تاسو لیکئ سیده. فرض مثال ما ولیکل مومند. د نیکه نوم فرض مثال زه لیکم چې یاره خان. فرض مثال د ځانه ډکومه. بیا تاسو کولی شئ چې ستاسو د پلار څه نوم وي، ستاسو څه نوم وي، ستاسو د کورنۍ څه نوم وي، تاسو کولی شئ هغه دلته ورسوئ. خو په هر حال زه به یو سمپل په حیث باندې ورسوم چې تاسو تر څو پوه شئ. دلته موږ نه غوښتی د نیکه تخلص یا کورنۍ نوم. فرض مثال زه لیکم چې مومند. صحیح ده. بیا هلته ماته راکړی دی جنسیت نارینه ښځینه. نو تاسو چې کوم یو است دی نو په هغې به کلیک کوئ. فرض مثال نارینه. اوکې بیا لیکلي مدني حالت. معنا تاسو متحل استئ، مجرد استئ، کونډ استئ، طلاق شوی. نو دلته ورته لیکم چې مجرد. بیا لیکي د زیږېدنې نیټه به دلته ولیکئ. اول بل ته راشئ کوم کال کې تاسو زیږېدلي استئ. زه دلته راځم چې 1400 فرض مثال دا راځم چې 1990 فرض مثال په 1990 کې دلته زیږېدلی یم. دې باندې کلیک کوم. کومه میاشت وه یاره فرض مثال سنبلې میاشت وه. څوم تاریخ و؟ 4 تاریخ و. هر څوم تاریخ چې و هغه تاسو دلته ولیکئ. بیا وایي آیا دغه کس الکترونیکي تذکره لري؟ ورته چې هو یا نه لري. صحیح ده. که لرلی خو هو وه او که نه لرله نو نه ووهه. د مور نوم فرض مثال زه ورکومه چې د مور نوم کې به ورکو لکه
حفصه بیبي. صحیح شو. مورنۍ ژبه پښتو. نوم په انګلیسي کې دا به زه انګلیس ته چینج کړم ته به ولیکې چې په انګلیش کې که نه ما ورته ولیکم چې حفصه. دلته مو ورته ولیکم چې حفصه. ته به راشو د زیږېدنې ځای هېواد همدغه افغانستان معنا کوم ځای کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ هغه به ورته دلته ولیکئ. ولایت ننګرهار. بیا دا ژبه به درته لکه ژبه انګلیسي کې ده دلته به زه ولیکم چېرې ننګرهار. چې کوم ولایت و هغه به ورته ولیکئ. بیا ورته راشئ ولسوالۍ چې کوم ولسوالۍ وه کلی چې کوم کلی و هغه به تاسو دلته فل کوئ ورته به یې ولیکئ چې هر یو هغه به ورته ولیکئ. ښه د عسکري خدمت تاسو کړی دی نه هم دی کړی څه شی هم کړی عسکري خدمت مو نه دی کړی. زده کړې هو یا نه زمینه زده کړې مو کړي دي او که زده کړې مو کړي وي نو هو ووهئ که زده کړې مو نه وي کړي نه ووهئ خو کړي هم دي تاسو په دې باندې کلیک کړئ. د زده کړې کچه لیسانس هستئ ماسټر هستئ په هغې باندې کلیک کوئ. صحیح ده. اوکې بیا راشئ اصلي استوګنځای معنا د اصلي چې تاسو د کوم ځای یاستئ هغه به دلته ولیکئ. فرض مثال اصلي چې د کوم ځای یاستئ بیا ولسوالۍ به ولیکئ بیا به ولیکئ کلي یا ناحیه. د هغې نه پس به راشئ اوسنی استوګنځای معنا فی الحال چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ. صحیح ده. په کوم هېواد کې چې هستئ په هر ځای کې تاسو دغه تذکره اخیستی شئ. اوکې ولایت به ولیکئ ولسوالۍ به ولیکئ ناحیې به ولیکئ. دا اسانه سټپ دی ځکه مې دغه پرېغوست. اړیکې شماره دلته به هغه شماره ورکړئ کوم اړیکې شماره چې تاسو فعاله وي. صحیح ده. فرض مثال زه اوس ورکومه چې 0 فرض مثال ما دا ورکړه. دویمه شماره تاسو ورکولی شئ برېښنالیک ورکړئ. فرض مثال زه ورکوم چې صمیم ساحل. فرض مثال تاسو یو بس ورکړئ صمیم ساحل. تاسو چې هر څه ورکوئ ورکوئ. بیا راشئ د بهرني ژبو سره بلدتیا په کومه ژبه باندې تاسو پوهېږئ. انګلیسي بله ژبه هم اډ کولی شئ. فرض مثال اردو بله ژبه سلیکټ کولی شئ. فرض مثال عربي تاسو په کومه ژبه باندې پوهېږئ. صحیح ده. د هېواد له نورو ژبو سره بلدتیا نو پښتو باندې پوهېږو. صحیح ده. دري باندې پښتو باندې په سمدېدو ژبو باندې. د وینې ګروپ ستاسو څه شی دی فرض مثال بي پازیټیو دی. آیا تاسو کوچیست هو یا نه به چې کوم هستئ یم هغې باندې کلیک کوئ. فرض مثال هو زه یم یا نه زه نه یم. صحیح ده. ښه قومیت څه شی دی قومیت به دلته ورکړي. بیا به راشي دین د څه شی دی اسلام. صحیح ده. مذهب څه شی دی سني دی. قومیت څه شی دی قومیت معنا پښتون اوس ازبک هغې پروا نه کوي. ښه معلوماتو ډول څه شی دی کار یا دنده کومه دنده چې لري هغه ولیکئ. بیا ولیکه کلي قسمي نه کوم چې تاسو خوښوي. او دویم تابعیت لرئ نه لرئ. فرض مثال نه لرو. صحیح شو که نه. کاغذي تذکره لرئ د هغې تذکره نه لرئ. فرض مثال لرو یا نه لرو. کو لري یا وایي چې لرم خو معلومات ورکړي. د معلومات دنه غواړي مثال کاغذي تذکرې شماره دنه غواړي د کتاب کال جلد پاڼه ثبت صکوکو شماره د دا نیټه دا میاشت دی کال به دا نه بیا غواړي او که نه یې لري دا نه بیا نه غواړي. بیا راغې لومړی تصدیق کوونکی بس دا ټول به فل کوي. لومړی تصدیق کوونکی کې بیا ولیکئ چې فرض مثال تصدیق کوونکی څوک دی که نه کوم کس چې ستاسو ضمانت کوي
هغه به دلته د هغې نوم به ولیکي، هر څه به ولیکي، زېږېدلو نیټه به یې ولیکي، د هغې باره کې کوم معلومات دي هغه به یې ولیکي، تذکرې شمارې به ولیکي. دویم تصدیق کوونکی معنا دویم کس چې ستا ضمانت کوي هغه به دلته ولیکي، ټول به دلته ولیکي. اخر کې به بیا راشي، اخر ته چې کله راغی نو به دلته ورته څه وایي، ورکړل شوي معلومات خوندي کړئ، صحیح شو، د کورنۍ نوی غړی اضافه کړئ، ته لیکلي د غوښتنلیک تایید او لیږل، په دې باندې به کلیک کړي، دا به ولیږل شي. او دا خبرې ډېرې عادي خبرې دي، په دې خاطر مې پرېغوستې. تاسو چې کله ثبت نام دلته بشپړ کړئ نو دلته ورته ما وویل که نه چېرې زه څه وایي اوسني تذکري معلومات، معنی تاسو تذکره لرئ نه لرئ؟ ښه زه تذکره نه لرم، صحیح ده. نو تذکره چې نه لري او ته غواړې چې الکترونیک تذکره الي نو ته به ضمانت کوونکی بیا راولي، معنا لومړی تصدیق کوونکی چې ستا ضمانت وکړي، د معلوماتو مکمل د ولیکي چې مثال نوم یې څه شی، تخلص، پلار نوم، پلار تخلص، زېږېدلو نیټه، میاشت، کال، د تذکرې ډول، دا هر څه به د هغې دلته ولیکي، شماره به یې ولیکي. بیا به راشي دویم تصدیق کوونکی، هماغه معلومات دي، صحیح ده، بیا به کې ویل شوي دي او اخر کې به دلته ورته ورولېږي. او که ته تذکره لري، فرضي مثال طور زه ولیکم چېرې زه تذکره لرم، کاغذي تذکره زه لرم، بیا هغه تصدیق کوونکو ته حاجت نشته، بیا ته کولی شي ما خپل معلومات ولیکي او خبره ختمه. نو دغه طریقه وه د آنلاین تذکرې ته ثبت نام کول. زموږ چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې ډېر ژر تر تاسو ته ورسیږي. السلام.